یوې مېرمنې د ونه سره واده کړی دی. دا د خپلې دې کار یو عجیبه راز بیانوي. یوې بریتانوۍ مېرمنې له ونه سره واده کړی دی. له واده وروسته خپل تخلص هم بدل کړی دی. د کومه ونه سره چې دی واده کړی دی زړه ونه ورته وایي او له همدې کبله د خپل تخلص هم زړه کړی دی. دا وایي چې یو بل سره ډېره زیاته مینه لري او نه غواړي چې یو بل څخه بېل شي. دا مېرمنه د انګلستان اوسېدونکې ده. د خپلې دې پرېکړې څخه خوشحاله ده او دا یې د ژوند یو سمه پرېکړه ګڼي. دغه ونه چې د مېرمنې ورسره واده کړی هره اونۍ کې 15,000 ورسره ویني. خو تر دې جالبه لا دا ده چې دی واده د ونه سره کړی دی. خپله یو انډیوال هم لري. دا په اصل کې د خپل انډیوال سره په کور کې اوسېږي. دا مېرمنه وایي د یوې خوا یې نیت دا ده چې تر څو د ونه ارزښت په ډاګه کړي او د ونه په هکله د خلکو فکر راواړوي تر څو نور خلک د ونه او شنه ځایونه له منځه یونسي. دې مېرمنې چې له کومه ونه سره واده کړی دی او په داسې یوه سیمه کې ده چې انګلستان حکومت غواړي چې هغه سیمه کې یو سړک تیر کړي. همدې سړک کې ځینې ونه غوڅه کړي دي. د واده یوه موخه یې د ونه او دلته موجودو نورو ونو د غوڅولو مخه نیول و.